افغان ځوانو اتلانو بنګالیان مات کړل. ګران لیدونکو السلام علیکم. نن د افغانستان الف او بنگلاديش الف لوبډلو ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره شوه چې افغانستان په 4 وکټو وګټله. د لوبې په چې افغانستان الف لوبډلې وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. بنگلاديش د 9 لوبغاړو پس وزیدو افغانستان ته د 209 منډو هدف ورکړ چې پکې تر ټولو زیاتې منډې محمد میتون 15 منډې ترسره کړې. د افغانستان لخوا په توپ اچونه کې کریم جنت او فضل نیازي درې لوبغاړي وسوځول. په ځوابي لوبه کې افغانستان د 6 لوبغاړو پس وزیدو د وروستیا ور په لومړي بالیات هدف پوره او لوبه په 4 وکټو وګټله. د افغانستان لخوا اوپنر لوبغاړي ابراهیم زدران سلیزه ترسره کړه او په وروستیو کې شرف الدین اشرف 14 تیزې منډې ترسره کړې چې 3 شپږیزې پکې شاملې وې. ترڅنګ فضل نیازي هم 15 منډې په 2 بالو باندې ترسره کړې چې له دې سره افغانستان ته لوبه وګټله. د یادولو ده چې د بنگلاديش په الف لوبډله کې د دوی ګڼ ملي لوبغاړي هم شامل دي چې پکې محمد میتون، عمر القیس، شبیر رحمان، مهدي حسن، ربل حسین، شفیع الاسلام او نور ګڼ لوبغاړي شامل دي. په دې سفر کې ځوان لوبغاړو له خپل ځانه ښه استعداد ښودلی دی. هم یې په 4 ورځنیو لوبو کې بنگلاديش مات کړ او هم یې په 2 لومړیو ورځنیو لوبو کې بنگلاديش مات کړ. نو په دې هیله چې په راتلونکي کې دغه ځوان لوبغاړي د ملي لوبډلې استازیتوب وکړي. په لوبډله کې میراثیتوب ختم شي او ځوان با استعداده، با انرژي او پټ لوبغاړي په لوبډله کې شامل شي. په هر حال تاسو ټولو دوستانو ته دغه بریا مبارک وي. په راتلونکي ویډیو کې د میراثیانو د ځینو دسیسو په حق درته غږیږو. دا و د افغانستان الف او بنگلاديش الف د دویمې ورځنۍ لوبې په حق زموږ ویډیو. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.